خوشحال خان خټک وایي چې د افغان په ننګ مې پورته کړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. یا وخت موږ خانان وو په دې سیمه کې، خټکان مو درلود، اوس هم لرو، افریدیان لرو. موږ په دې سیمه باندې راج او باج کوو، قدرت مو درلود، نوم مو درلود، غیرت و شان او شوکت مو درلود. افغان چیرته تله خلکو سره به مرستې کوو، کومکونه کوو، ولی بدبختانه اوس ما سره مرستې کیږي، د افغان سره مرستې کیږي، زموږ په نوم خیرات راټولیږي. دا د شرم ځای دی. احمد شاه ابدالي تاریخ تاسو وګورئ، موږ په هند باندې قدرت کړی، پاکستان وجود نه درلود، هند او سند دا ټول زموږ وو، اوس زموږ نه دي. موږ یوازې ډیورنډ کرښه خپلولی نه سو. د شرم ځای دی. موږ ښه منابع لرو، فرصتونه لرو، اوبه لرم، ځمکه لرم، هوا لرم، معدن لرم، زراعتي ځمکې لرم، قوي پیاوړي ځوانان لرم، ولی بیا هم خیرات خور یم، غریب یم، فقیر یم، بیچاره یم. والله د شرم ځای دی. د شرم ځای دی. د شرم ځای دی که نه دی؟ دوستای عزیز، ما وقتی که میبینم اوضاع افغانستان میبینم، رهبری افغانستان میبینم، به حیث یک جوان والله ذره میشم. با خدا گریا کنم، دروغ نمیگم. چند پیش رئیس جمهور نشته کرده بود جوانانی که در خارج هستند و استعداد دارن، میفهمن باید بیاین به افغانستان، در افغانستان کمک کنن. آیا اشخاصی که اینجا هستن استعداد ندارن؟ حکومت به می اشخاص جای کار ایجاد کرد که حالی از خارج دیگه جوانا را میخواین؟ آیا این به این معنی نیست که رئیس جمهور به زور جوانا را تشویق میکنه تا بره خارج برن و همین نام با خود کسب کنن که هر کسی خارج رفت با استعداد شد، از ما کده خوبتر شد، مفکر شد، چیز فهم شد، با کار میفهمن، دوباره باید به افغانستان بیاین و خدمت کنن. کسایی که دمیجا هستن، د آتش هستن، همین روز دمیجا شهید میتیم، بیچاره میشویم. هیچ یعنی هیچ به کسی معلوم نشد، ارزش چیزی را کسی نفهمید. وقتی چنین رهبری را من میبینم، چنین وضعیت را میبینم، وقتی که دزدی ها را میبینم، فساد را میبینم، جای افسوس است. به خدا ابراهیمی صاحب گفت ما ملامت نیستیم، والله بالله ما ملامت هستیم، به خدا ما ملامت هستیم. چطور اجازه میتین که در خانه شما کسی دیگه بیای قدرت کنه؟ وجدان کس قبول میکنه ایره؟ ولی وجدان ما قبول کرده. از خانه آمدیم، در غریبی افتیدیم، در فقر و بیچارگی افتیدیم، در مجبوریت افتیدیم، شان و شوکت ما از ما گرفته شد، غیرت و عزت ما از ما گرفته شد، سرمسجد ما انفجار و انتحار شد، سرخانه انفجار شد، داروسی انفجار شد، این هر جای. فلهذا ما 3 راه حل پیشنهاد میکنم. یک دنیا مشکلات داریم، 3 راه حل پیشنهاد میکنم با شما. در قدم اول خواهش میکنم از همتان این وطن از خود فکر کنین. دا وطن خپل وګڼئ، دا وطن خپل ناموس وګڼئ، دا وطن خپل عزت وګڼئ. هر کله چې دا وطن مو خپل وګڼل، نه جاسوسي کوئ، نه وطن خرڅوئ، نه فساد کوئ، نه غلا کوئ، او نه بیا پردو ته اجازه ورکوئ چې راشي تاسو باندې راج باج وچلوي او ستاسو پیسې غلا کړي. لومړی وطن خپل وګڼئ، وطن خپل ناموس وګڼئ. دوم تاسو ته څه وایي؟ دوم په ځان باندې کار وکړو، خپل ظرفیتونو باندې کار وکړو. ځوانانو تخصص خواته باید لاړ شو، د لټۍ خوب نه باید پاڅېږو، ځان باندې کار وکړو، وطن باید جوړ کړو. دریم ظرفیت جوړونه، دویم شرط وزما. دریم دا دی چې یو بل ومنو، که نن همدې شته مخته کېږي باید تر شا یې ودرېږو، که ښه کار کوي شاته ورته ودرېږو، ورته وایو چې موږ در سره یو، د وطن د آبادۍ دپاره ته اقدام کړی، کور د ودان بچی دولۍ، موږ د خادمان یو، ته غږ وکړه چې چېرته څنګه څه وکړو. د وطن د آبادۍ غږ چار پورته کوه، ورسره ودرېږئ، اتفاق و اتحاد پیدا کړئ. همدغه دریم حل لاره کوي. دوم جز وړاندیز دا دی چې د دا ډول بهیرونو د جوړېدا شدید ضرورت دی. اوس چې زما محصل فارغېږي په همدې فکر کوي چې چېرته غلا وکړم او څنګه جاسوسي وکړم او ځان قدرت ته ورسوم. ولې بیا هم تاسو وایم شته دي داسې ځوانان لا تر اوسه پورې مردانګي غیرت ژوندی دی چې د پیسو په خاطر ځان نه خرڅوي، د موقف دپاره خپل وجدان نه خرڅوي، د موقف دپاره خپل وطن نه خرڅوي. داسې ځوانان لا ژوندي دي، شته دي، او دغه ځوانانو ته زه ډېر امیدوار یم چې دا وطن به جوړوي. که تاسو سره یو ځای سئ، همدغه بهیر ژوندی وساتئ،
او دا بهیر ته راشئ هر ورځ په علمي او مهم موضوعات باندې خبرې وکړئ افغانستان په اړه خبرې وکړئ حب الوطني په اړه خبرې وکړئ والله بالله چې دا وطن جوړیږي او که سره کښېننئ لاس ووینځئ زموږ په ذهنونو باندې داسې پیشکاري سوی چې زموږ راتلونکي نسلونه به هم بدبختان مفسدین به وي غلاوې به کوي او پردو دپاره به کار کوي سره رقم چې نور ډول وهي همدغسې به ورته ګډېږي بیا تاسو وایم سره یو ځای سئ لاسونه ورکړئ دغه بهیر ژوندی وساتئ ډېره مننه